د اویس خان قبر چا راسپړولی دی او ولې د څه علت لپاره یې د اویس خان قبر راسپړولی دی. سلام ګران لیدونکو، هیله ده چې روغ جوړ او د صحت جامې مو پر تن وي. زه یو ځل بیا ستاسو په خدمت کې د یو نوي ویډیو سره حاضر یم. هیله ده چې د پام وړ مو وګرځېږي. تر هر څه دمخه باید یادونه وکړم که زموږ چینل مو نه وي سبسکرایب کړی نو زموږ چینل سبسکرایب کړئ او په خوا کې ورسره د ګونګړي نشان ووهئ. مننه. د دې لپاره چې تاسو ته دا ویډیو زه خپاره کړم، تاسو که زموږ چینل ته نوي راغلي یاستئ نو بیا هم وایم چې زموږ چینل سبسکرایب کړئ. د اویس خان یا د اویس ضیا په نامه چې هغه هلک چې په پېښور کې 40 ورځې وړاندې د یو څو ظالمانو لخوا نه ناحقه قتل شو، خو د هغه سره څه شوي وو؟ که څه هم په هغه بیان کې چې هغه قاتلان ویلي وو چې زموږ سره یې داسې ظلم کړی، خو د اویس خان قتل نه و په کار، خو دا بالحال داسې کار یې کړی و چې هېڅ په پښتو او په شریعت او په اسلام کې داسې کار نه و په کار. خو خیر هر څه چې و په خبره خلاصېدل، خو د اویس خان قتل نه و په کار. خو اوس داسې په نوي په میډیا باندې داسې خبرې او تصویران خپاره شوي دي چې د اویس خان تصویر یې ورسره یو ځای کړی او ورسره د هغه قبرستان چې د ده پکې اوس ځای دی او د ټول عمر لپاره هغه ځای دی، نو عکسونه یې خپاره کړي چې خلک دا سوچ کوي چې د اویس خان قبر یې سپړولی دی او د هغه مړي ته یې اور اچولی. خو داسې نه ده، ځکه چې دا اوس ټول ځکه دروغ دي چې دا خلک اوس په دې باندې خپل هغه څه ضرورت چې وي پوره کوي. د دې لپاره هر څوک چې دا کار کوي ډېر بد کار کوي. له هغو ملګرو څخه دا خواهش کوم چې هېڅکله دې داسې کار نه کوي چې کوم ته د انسان روح ته هم په اذیت کېږي او د انسان روح هم په عذاب کېږي، بلکې داسې یو کار وکړئ چې د انسان روح ته پکې نور هم سکون میلاو شي. دا دغه خلک چې دا کار کوي نو ډېر بد کار کوي او دا کوم تصویران چې دي دا نقلي دي او جعلي دي. د اویس خان قبر ته هېچا کوم ضرر نه دی رسولی او نه اویس خان دومره ظالم سړی و چې په مړینې به هم خلک نه پرېږدي. نو خدای دې وکړي ملګرو چې زموږ د ویډیو څخه غلط مطلب وانخلئ، زموږ ویډیو لایک کړئ، شیر کړئ او زموږ چینل هم سبسکرایب کړئ. مننه.